بعض بزرگان د 15 شعبان د پاره یو وظیفه ښیي چې 15 شعبان ماښام لمونځ شي سورت یاسین به 3 ځله ووایې یو ځل په دې نیت باندې ووایه چې یا الله زما عمر کې خیر او برکت واچې عمر مې زیات کړي سورت یاسین به یو ځل ووایې په دې نیت چې عمر د الله زیات کی نو د عمر کې به د خیر او برکت واچولی شي سورت یاسین یو ځل په دویم ځل به سورت یاسین دې دپاره وی چې هر قسمه بلاګانې او مصیبتونه په ما راځي نو د هغې نه مې د الله بچ کي نو هر قسمه سختی تکلیف مصیبتونه د هغې نه د بچاوي دپاره په دې نیت سورت یاسین به په دویم ځل ووایې او په دریم ځل به بیا سورت یاسین په دې نیت ووایې چې د الله نه غیر بل چاته محتاج نشمه هیڅ چاته به حاجتمند نه نو درې ځله سورت یاسین ورپسې بیا یو دعا ده نو هغه دعا به ووایې نو راتلونکي کاله پورې ښه په خوشحالۍ به وخت تېرېږي او هېڅ قسم تکلیف به درته نه رسېږي دا یو اسانه وظیفه ده په کال کې یو شپه ده 3 ځله سورت یاسین او دقه دعا اوس 15 شعبان د کلندر په حساب باندې او یا د اخبار په حساب باندې د جمعې شپه راځي خو زموږ د دې لیدو کې کله کله فرق راځي څوک وایي دا خو نن نه ده پرون وه نو زه خیر ته ورسره احتیاطاً د زیارت شپه م یو ځای که د زیارت په شپه م دا وظیفه وکړه او د راروانې جمعې په شپه باندې هم دا وظیفه وکړه نو عمر کې به د الله خیر او برکت واچوي د هر قسمه بلاګانو مصیبتونو نه بچ شي او د الله نه غیر چاته به محتاج نه ټول ضروریات به د الله پاک پوره کوي داسې د اخترونو شپې وغیره دا دې کې هم بخښنه کېږي خو د بعضې بزرګو شپو کې چې عام د بخښنې اعلان کېږي نو بعضې خلک په هغې کې هم پاتې شي نه بخښلې کېږي په دې بختورو شپو کې نه بخښلې کېږي کم خلک دي چې نه بخښلې کېږي هغه کس چې مور پلار ته نه ناراضه وي دې رضا کوي نه نو په دې بزرګو شپو کې دې نه بخښلې کېږي مور پلار ته ناراض دي او هغه عام مسلمانان 2 کسه چې د یو بل نه خفه دي او ناراض دي راضینامه نه کوي نو په دې شپه الله فرشتو ته دې پرېږدی کله راضینامه کې بیا به وبخم اوسې نه بخمه نو کم خلک چې په خپل کور کې خفه یا په محله کې یا په ټوله علاقه کې هغوی د ځان د راضینامې په خپلو کې درېمګړي ته دې ګوري نه چې فلانې به راشي به راله جوړه کوي او فلانې به راله جوړه کوي فلانې به د نه یا خبر یا به نی خبر نو ته خو په ځان پوهېږې چې د فلاني سره دې روانه ده نو په خپله ورشه ځان له راضینامه وکړه نو کم خلک چې یو بل سره خفی دویم نه بخښلي کېږي اوس د چا په زړه کې اچول د دې خبرې دا د الله کار دی د اختر په ورځ باندې بخښنه کېږي چې خلک د اختر د مانځه نه وځي واپس نو فرشته اعلان کوي دا ټول وبخښلي شو او بیا هم پکې چې کم 2 کسه یو بل سره خفی نه هغه نه بخښلي کېږي بعضې کینه کوي حسد کوي بل لس نعمت الله ورکړی دی ورته هسې ګوري ګوري ښه پرې نه لګي چې دی دله ولې دا نعمت ورکړه دې ته حسد وایي نو د ده نیکي هم برباد وي او بخښلي کېږي نه چغلي خور پکې نه بخښلي کېږي او بعضې ګناه داسې چې څه خوند مزه هم پکې نه وي لکه د پرتوګ دا پنسې ښکته وي ګیټې پکې پټې وي نو چې دا ګیټې یې پټې کړې وي
نو دیم نه بخلی کېږي. دې کې څه خوند او مزه ده چې سړو پنسې ښکته کړي او ګیټې یې پټې کړي په ځمکه ورپسې راښکي شي. دا ګیټې پټېدل دا د ښځو دپاره حکم دی چې ښځه به ګیټې پټې ساتي، څوک به یې ویني نه. نو اوس سړو ګیټې پټې کړي دي، نو د ښځو عمل سړو شروع کړو. پخوا زمانه کې څه مشاعره وه، په سټیج باندې یو شاعر لګي او شعر یې وی مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. وی خلکو خندل چې دی خو مذکر مؤنث هم نه پېژني، دی به څه وایي؟ وی ده بیا ووایي چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. وی بیا مو پورې خلکو خندل. وی دویم شعر یې وی دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے. مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے. نو اوس د ښځو د سړو نظام الٹا نظر آتا ہے. ښځو ته د شریعت حکم دی ګیټې پټې کا، هغوی ښکاره کړلې. سړو ته وایي ګیټې ښکاره کا، ده پټې کړلې. نو دا ګناه ده، نو څه خوند او مزه هم پکې نشته. ګناه یې بې لذت ورته وایي. په دې بزرګو شپو کې بخلي کېږي نه. نو 15 شعبان دا شپه دا د بخښنې شپه ده چې بنده نه څه جرم شوي د هغې دې د الله نه معافي وغواړي، الله به یې وبخي. بعضې بزرګان د 15 شعبان دپاره یو وظیفه ښیي چې 15 شعبان ماښام لمونځ شي، سورت یاسین به 3 ځله ووایې. یو ځل په دې نیت باندې ووایه چې یا الله زما عمر کې خیر او برکت واچې، عمر مې زیات کړي. سورت یاسین به یو ځل ووایې په دې نیت چې عمر دې الله زیات کړي، نو دې عمر کې به دې خیر او برکت واچولی شي. سورت یاسین یو ځل. په دویم ځل به سورت یاسین دې دپاره ووایې چې هر قسمه بلاګانې او مصیبتونه په ما راځي، نو د هغې نه مې دې الله بچ کړي. نو هر قسمه سختي تکلیف مصیبتونه د هغې نه د بچاوي دپاره په دې نیت سورت یاسین به په دویم ځل ووایې. او په دریم ځل به بیا سورت یاسین په دې نیت ووایې چې د الله نه غیر بل چاته محتاج نشمه، هیڅ چاته به حاجتمند نه. نو 3 ځله سورت یاسین. ورپسې بیا یو دعا ده، نو هغه دعا به ووایې نو راتلونکي کاله پورې ښه په خوشحالۍ به وخت تېرېږي او هېڅ قسم تکلیف به درته نه رسېږي. دا یو اسانه وظیفه ده، په کال کې یو شپه ده. 3 ځله سورت یاسین او دقه دعا. اوس 15 شعبان د کلندر په حساب باندې او یا د اخبار په حساب باندې د جمعې شپه راځي. خو زموږ د دې لیدو کې هم کله کله فرق راځي. څوک وایي دا خو نن نه ده پرون وه، نو زه خیر ته ورسره احتیاطاً د زیارت شپه م یو ځای که، د زیارت په شپه م دا وظیفه وکړه او د راروانې جمعې په شپه باندې هم دا وظیفه وکړه. نو عمر کې به د الله خیر او برکت واچوي، د هر قسمه بلاګانو مصیبتونو نه بچ شي او د الله نه غیر چاته به محتاج نه، ټول ضروریات به د الله پاک پوره کوي.